زه دا پوښتنه کولی شم چې تا څنګه فیصله کړې ده؟ زه ستا وکیل یم. که ته ما ته رښتیا ونه وایې نو زه ستا سره کومک نه شم کولی. زه کومک نه غواړم، زه رښتیا وایم. هر څه چې وسوه زما د لاسه وسوه. ته ولې هغه نفر ژغورې چا چې تشکیل کړی یې؟ څوک؟ چا چې ستا د ښکېلولو ټوله پلان جوړ کړی و. په دا ځای مې سر نه خلاصېږي. علت یې څه شی دی؟ ته ولې د هغه نفر د ژغورلو لپاره خپل ځان ښکېلی یې؟ د هغه نوم انوج دی. سمه ده، سمه ده. انوج؟ نو ته ولې انوج ژغورې؟ زه به هره چهارشنبه یو معبد ته تلم چې دعاوې مې قبولې سي، خو زه په دې نه وم خبره چې په هغه چهارشنبه زما ژوند بدل سو او په ژوند کې مې تغییر راغی. دا 10 کاله کېږي ورته ګورم. کومې نجونې چې د دې تر اوږو نه رسېدلې، هغو ودونه وکړه، خپل اولادونه و مکتب ته بیایي. وخت پر تېرېږي خو د دې کلم هېڅ نه خلاصېږي. دونې د کلم خبره هم نه ده، د ګروي نه ده، په هر چا باندې شرطونه ایږدي. وایي د واده وروسته خپله نیمه تنخوا کورنۍ ته ورکوم. په موږ کې خو دا رواج نشته. هر ځای مو دا خبرې شروع کړي. دا د میندو په ژوند کې د واده ماسې یوه بله خبره نه وي. که نجلۍ پېغله وه دې پر کراره نه پرېږده یې، پر ګران یې په دې خطر دا خبرې کوي. که نه نو اوس کله څوک د چا په کیسه کې کېږي. ته خو د منفي ګرایۍ څخه خامخا مثبت خبرې راباسې. نن زه تا ته په دعا کې یو ښه هلک غواړم. که د خپل ځان لپاره نه کوې، د دا خلګانو لپاره خو واده وکړه. که غواړې نو خوشحالي وغواړه، ښه ژوند وغواړه. هلک بیا څه معنا لري؟ هغه خپلوي څه معنا لري چې څوک نه وي پکښې خوشحاله؟ اوه وادي اورېدل، پرون چې ستا تر روژې نه در رسېدل، نن یې در تاسو در ټولو د هوښیارۍ خبره وکړه. د داسې خلکو کیسې او نصیب دواړه خاص وي. د دوی د ژوند کیسه به ډېره جالبه وي، ډېره خوندوره. ژر سئ، کورنۍ کار مو ژر ولیکئ، بیا بل درس درته وایم. ژر سئ. مور ما ګرمي راچولې ده، بیا اوبه وګوره. سمه ده ګورم. زه د کالو ماشین ته ورځم. سمه ده؟ سمه ده. غلي ولاړه سه. د انسټاګرام ملکې که د سهار په خیر پوسټ کړی وي انټرنیټ بند که. سمه ده؟ ولې د شریعه پوسټ تا تر پوسټ ډېر لایکونه اخیستي دي. هغه د کالو د صابون اعلان چې خپرېدی، د هغې کالي زما تر کالو ولې پاک دی؟ لیونۍ یې تود دی. د پکوړې دې ویل دوی ډېر راوړي دي. د ټولو دپاره مې راوړي دي. د ورور کره بیا مې ورواستوه. د ورور کره؟ نو د هغه بیا ستا د لاس خواړه کله خوښېږي؟ هغه ته خې وینې ور جوړوي. خاصې پکوړې یوازې د خاوند او مېرمنې دپاره. ښه نو وینې زموږ وروره څه جلا کوي او تاسې تر اوسه د هغه څه نه جلا کېږي. کوچنۍ اوسه. دا ناشته ژر راوړئ، وږې یم. ودرېږه مې ودرېږه. خورجانې په دوه کې یو لیکل کېږي که دوه؟ یو ولې؟ ته دوهوې کوې؟ یا ډېر نه کوم. دا مازې زړه ته تسلي ورکول دي. ښه نو ته بیا معبد ته ولې ځې او د هره د جمعې ورځ خیراتونه ولیکئ؟ د شکر کښلو لپاره ځم. په ژوند کې مې مشکلات نسته او نه غواړم نور هم پیدا سي. دا ساده ژوند ښه خوند کوي. ښه دا وخت بیا څوک دی؟ بلې ګوروي کرمکر یې؟ مهرباني. زه د مهتال ماس څخه د پي مهرا خبرې کوم. د مهتال ماسو د پالې د سیمې. څنګه تاسې مخ ته وړئ؟ رئیس صاحب د الماسو یو امیل غوښتی دی. په اشاریه کې چې نمایش دی هغه ته یې ژر راورسوه. سمه ده، ښه دی. صاحب امیل به ژر راورسېږي. سلام. سلام. دا ماښام به ډېر خوندور وي. ښه خوند کوي، ډېر ښه خوند کوي. د انجونو ډېر ښایسته امیلونه په غاړه کړي دي. ستا دا پر لارې دی. ډېره مننه.
ښه مېلمستیا ده. زه پوهېږم. بیا وروسته سره وینو. ډېره مننه، سمه ده، بیا به وروسته سره وګورو. خدای په امان. په مخه دې ښایسته. د مهتا کمپنۍ د الماسو نمایش هغه په 5 ستوري هوټل کې چې دی خور ته هلته ورغوښتې میلمستیا ته یې نه یم غوښتې، زه مازې هلته امیل وروړم. ارې واه شریان دغه ځای آنلاین کېږي. زه په 5 دقیقې کې راځم. ارې اسمې زه په 5 دقیقې کې تیارېږم. او وایي یو څوک ماته ناشته راوړي. یو ګړی پلار جانه یو ګړی. هغه اوس دغه دی چې د بازار څخه راغله، اوس بیا تا ته چای در پخې کې. ونیسه یو کار وکړه، ورسه تیره پخې کړه. د خپل کار په قدر زه پوهېږم، پر خپل ځان نه ناوخته کوم. کار خو هر څه دی چې دا ټوله ورځ کار کوې نه خسته کېږي. نو پرېږدمه ستا په رقم ټوله ورځ بېکاره پر دغه چوکۍ کښېنم. وا مې اورېدل، که ته دلته کښېنې بیا زه چیرې کښېنم؟ ارې واوه پلارجانه تا ته بد خوند نه درکوي؟ خورجانه ټوله ورځ کار کوي، مور او کوچنیانو ته په مکتب کې درس وایي او ته ماز دلته ناستې پر خلکو باندې امرونه کوې. ولې لا ناستې ولاړ شه، د پکوړې ورورجان ته وروړه. زه یې ولې وروړم؟ هغه باید پخپله د مېرمنې په اجازه راسي. د کور مشره ارې راسئ راسئ، چای وڅښئ، ناشته وکئ. ارې ورورجانه ښه څه چې راغلې، زه در روانه وم، تا ته مې پکوړې دروړلې. دغه دي نه غواړي، پر موږ ناوخته کېږي. هغسې هم انیکیټ وویل دی د مېرمنې بې اجازې کار نه کوي. راځه زه ځم، ناوخته کېږي. مور لاړم بابا. په مخه دې ښه شه. ښه ورځ. ګوروي دا ستا او د اني ډوډۍ ده. زه ځمه، د اسمې څخه بخښنه وغواړې، زه هغې ته نه سم درېدلی. او ته جنجال مه کوه، ارام اوسه. زه ولاړم کوچنیانو. مور دونه تلوار زه ځم یوازې سټور ته د هغه ځای څخه نمایش لپاره امیل وړم. زه باید ولاړه سم، د خدای په امان. سمه ده سمه ده، ډېره ښه نجلۍ یې، زه په تا ویاړمه. و که کار نه کوې دا چوکۍ څخه ولاړ شه. دا اوس څه وایي؟ کار نه کوم، اخبار وایم، ناشته کوم، چای څښم. یخې سولې. وګوره لکه ما چې درته وویل هغه د موټران را شروع سوله، لاندې خو به ټوله تیاری نیول سوي، هر څه خو به سم یوه. و راګوه ته خو به لاندې ولاړ یوه. سمه ده. ته دلته مېلمنو ته ودرېږه، د ټولو مېلمنو سره ښه په اخلاق خبرې کوي، پام چې بېادبي ونه کوي. و زه پام پرې کوم. یا اوس دلته دونه رش نشته، دا ښه خبره ده. و هغه دی، هغه راورسېد، یو موټر روان دی، سپین رنګ موټر دی، سپین رنګ یې دی، ښه په ارامه هغه ته مخه ورکړه. او هغه تور رنګ موټر هم ولاړ دی، د هغه مېلمنو مخ هم ورکړي. و اوکې، ښه راغلاست، ښه راغلاست. وبخښئ، بلې موږ دلته نابلده یو، لاره ښولی سئ؟ بلې بلې، تاسې سیده ولاړ سئ، بیا چپاره وګرځېږئ، بیا چپاره وګرځېږئ، پر دا کونج باندې بیا نو هلته ورسېږئ. وبخښئ. بلې ښه راغلاست، ښه راغلاست. ښه هغه موټر راغلی که یا؟ سلام ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو وینئ د مهتا کمپنۍ مېلمستیا ده او تر دې وروسته به دا مېلمستیا نور هم ښه خوند وکړي. تاسو زموږ سره پاتې سئ. سلام شریان. سلام، څنګه یې؟ ښایسته معلومیږي. مننه مننه، نورې څه کیسې دي؟ ستا او ستا د کورنۍ ډېر مبارک سي. مننه. په زه پورې مېلمستیا ده. تاسو څه فکر کوئ؟ ډېر ښه نو. ریشي دلته راسه. ستړي مه سئ. مازې یو ګړی. سلام. سلام. ستړي مه سئ ټوله. سلام. دغه ریشي زما ورور دی، ستړي مه سئ. د مهتا کمپنۍ هنداره او دی واده هم کوي. و چې وخت یې راسي. و تر اوسه پورې لا دی مجرد دی. و دا ښه وایي، خو هر وخت دی په واده پسې ګرځي. په مخه مو ښه، زه ولاړ سم. و در باندې ناوخته سمه ده سمه ده، خدای په امان. په هر صورت ښه نو.
ته چې زما سره وینې نو هر وارې به دونې غټه جرمانه در باندې ایږدم. دا څه وایې مور؟ ډېر ښه خوند کوي دا نمایش، او ته هم ښه ګوره. مور زه باید د مېلمنه سره ځای پر ځای کړم، بخښنه غواړم. اری هغه بل امیل څنګه سو؟ صاحب امیل به ژر راورسېږي. کارډ راکئ. بلې هغه یې دا کارډ نه بلنلیک راکئ. دی له هغه تاسو دننه نسئ ورتلی. نو خو زما سره بلنلیک نسته. زه د مهتا الماسو د بلې نمایندګۍ سره غلی یم. دا امیل باید زور ورسوم، ضروري دی. یا غلي بې له کارټه تاسو نسئ ورتلی. ښه زه درځمه. ستا سر ولې نه خلاصېږي؟ ما ته خپله ریشې زنګوالی دی. هغه ول دلې راساو. یا څه کیسه ده؟ وبخښئ. پروا نه کوي. مننه. پروا نه لري. چې دې کیسه څه ده؟ صاحب په دغه خطر مو ته راوغوښتې. دا بلنلیک نه لرې. زه د دغه امیل لپاره راغوښتې یم. ښه تاسې دا زما کارډ واخلئ. نو دا د ننم چلیږي؟ و په دې سره تاسې د لیار ځای تلاسي. مننه، ډېره مننه. پروا نه لري. یا وړې نه ده. بلې ستا په رقم نه، وړې نه ده. وړې نه ده. صاحب دروازې ته یې وار راسئ. اوس زه روان یم. د هندوستان ټولې غټ کورنۍ غواړي چې زموږ نمایش ته راسي، ځکه چې د مهتا الماسو کیفیت ډېر لوړ دی او موږ ډېر نږدې یو چې نړیوال بازار ته ورسېږو. نو زموږ ډېره توجه دې ته ده. دلته مرکه شروع ده. ته څوک یې؟ زه ګوروي یم. زه دلته وختي راغلی یم، خو تر هغه وخته ودرې چې نمایش خلاصېږي. بیا بېرته د ځان سره یوسه او پر بیل باندې خامخا امضا وکړه. سمه ده؟ سمه ده. اشار څه خو به سم یې وه؟ ته چیرې وې؟ د څه وخت راهیسې درپسې ګورم. هغه لاندې هلته یو څه کارونه وه. نو ته کښېنه. کښېنه. وبخښئ، دلته زما یو څو ملګري دي. کولی سي چې دلته کښېنې؟ ویمله وروره راسته دا نفر را پرېږده. مننه، ډېره مننه. دا د نن ډوډۍ چې پاته سي هغه څه پکوئ؟ صاحب چې نمایش ختم سي هغه غورځو. یا غورځوئ یې، ضایع کوئ یې. ښه یو کار وکړه. ماده صاحب ستاسې مشرتیا وه. سمه ده صاحب. هغه ته ووایه چې ده ویله چې دا ټوله پاته ډوډۍ سره یو ځای کړه او زما په موټر کې یې کښېږده. سمه ده صاحب. پوه شوې؟ بله. بلې ګوروي هغه داسې دی د کور څخه د باندې هم کیلي نشته. کیلي خو ستا د مور څه ده او کانچن ټلیفون نه پورته کوي. انیکیت خو بیخي پسې پرېږده نه زما ټلیفون پورته کوي او نه زما په خوله کوي. ستا سره خو د کور بالابود کیلي سته. نیکي ژر راسه. پلارجانه زه اوس په نمایش کې یم. نو زه څه وکړم؟ وږی تږی د المار ته ولاړ یم. هیچی د خوراک دپاره هم هیچی نشته. پلارجانه د همسایګانو کره کښېنه، زه د دې ځای ژر در وځم. سمه ده؟